د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په ځانګړو هلو ځلو د کلونو ځنډ وروسته د نږدې 450 میلیون افغانیو په مالي لګښت د خان عبدالغفار خان مزار د جوړېدو چارې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیل شوې چې د یو کال په موده کې به بشپړې شي. په دې مراسمو کې چې د اوري په 15مه د فخر افغان په مزار کې جوړ شوی و، پکې ننګرهار والي شاه محمود میخیل، ولایت مرستیال تمیم عارف مومن، ولایتي شورا مرستیال عبید الله شینواری، د شورا غړي اجمل عمر، استاد سرور الله مراد، د بنۍ تصادی مرستیال عبدالقهار حیدری، د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې په وړاندیز د فخر افغان باچا خان مزار جوړېدل منظور کړل او زیاته کړه چې یاد مزار به د جمهوریت ریاست د چارو ادارې د مالی او عملیاتي او مرستندوی واحد لوی ریاست له لوري د 43 میلیونه او 800,000 افغانیو په مالی لګښت د یو کال په موده کې جوړ شي چې د ساختمان سربیره به 4 ګمبزې د 40 متره منار، پارکینګ او نور ضروري ملحقات به ولري. هغه هیله وښوده چې د دې مزار جوړېدل به د لر او بر پښتنو د جلا کېدو د مخنیوي، ورونو پښتنو قومونو د یووالي، سولې او پخلاینې لپاره مهم زیری شي. همداراز له هغه کسانو څخه چې له مزار څخه لیدنه کوي غوښتنه وکړه چې د باچا خان فکر لپاره کار وکړي. موږ د جلالت مآب جمهور رئیس محمد اشرف غني نه خاصه مننه کوو چې دې مقبرې ته توجه وکړله او د خپل ځانګړي بودجې نه 53.8 میلیون افغانۍ تخصیص ورکړ چې دا په یو کال کې جوړ شي. دا به 4 مناره لري، د ګمبد لري، یو منار به لري چې 40 متره به وي او همدارنګه پارکینګ او دا شیان ټول پکې شامل دي. نو انشاءالله چې دا به په ډېر ښه شکل باندې جوړه شي او ټول کیفیت به په نظر کې ونیول شي. نو زه بیا هم د جلالت مآب جمهور رئیس د بنایي د تصدۍ د ټولو مشرانو او انجینر صاحبانو نه زه مننه کوم چې دې ته وخت ورکړه، دا یې منظور کړه او دې باندې عملي کار شروع کړي او انشاءالله چې یو کال بعد به که ژوند وو نو موږ به یو ښه مقبره د فخر افغان دلته ولرو. نو موړې زیاته کړه که ولس د باچا خان فکر لپاره کار وکړي، د خپل وطن د سولې، آبادۍ او پرمختګ لپاره به خامخا فکري مبارزه ترسره کوي چې له امله د حکومت ملاتړ او د همدې ملاتړ له مخې شته ناخوالو ته د پای ټکی کېښودل کیږي او د بریالیتوب لپاره تړلې دروازې پرانیستل کیږي. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل د خوښۍ ځای دی چې د پښتنو د ستر مشر او د عدم تشدد د ستر سرلاري باچا خان د مزار د جوړېدو چارې د کلونو ځنډ وروسته پیل شوي او له همدې امله د ننګرهار والي څخه مننه وکړه او ټولو مبارزو او د باچا خان د فکري لارویانو ته مبارکي ورکړه. وختونه د ټولو رسنوالو او د ټولو فرهنګیانو د ټولو مدنیانو دا و چې د باچا خان مزار باید دولت جوړ کړي. نو زه په دې ځای کې جناب والي صاحب تاسو نه ډېره مننه کوم چې تاسو په یو فرهنګي او علمي شخصیت او بیا دا چې د ژورنالیزم د ډګر یو پخوانی سرلاری ستاسو په وجود کې د باچا خان په مزار باندې عملاً کار پیلېږي، نو دا ستاسو د شان او ستاسو د وظیفې سره ښایي. نو موړې زیاته کړه چې باچا خان مزار د جوړېدو چارې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال پیل شوې چې له هغې وروسته په وقفي ډول پرې کار کېدو چې د ټولو پښتنو په ځانګړي ډول د مبارزینو د نیوکو لامل ګرځېدلی و. د ولایتي شورا غړي محمد اجمل عمر د ننګرهار والي د فرهنګي هلو ځلو څخه مننه وکړه چې د باچا خان فکر د ژوندي کولو او ساتلو په موخه د باچا خان مزار په اساسي ډول د جوړېدو چارې بیا پیل کړي او هیله یې ښوده چې له ځنډ پرته د یو کال په موده کې په معیاري ډول ترسره شي. نن وکولی شو چې دغې دپاره بودیجه منظور کړله او نن یې تیږه کېښودل کېږي. نن د لر او بر د پښتنو دپاره دا د خوشحالۍ خبره ده. موږ د باچا خان که فکر ژوندی دی باید د باچا خان فکر ته هر سړی دلته راشي او نږدې نه یې وګوري دا باچا خان چې کومه مبارزه د اسیا په هغې کړې وه نو ما په نظر باندې ډېرو کمو پښتنو کړې وه. هغه همداراز په دې ولایت کې د تاریخي سیمو د بیا رغونې له امله قدردانۍ وکړ خو د مملي تاریخي باغ پر جوړېدو یې هم ټینګار وکړ ترڅو سیلانیان ترې په ښه توګه لیدنه وکړي. د هېواد د بنۍ تصدۍ مرستیال عبدالقهار حیدري وویل د بنۍ تصدۍ له لوري په ننګرهار کې د ختیځ کمپلیکس 8 ساختمانونو روغتونونو کې د انتظار څانګو 2 لوی جوماتونو د جلال آباد په کچه د فاتحي یو لوی سالون جمنازیم جلال آباد شاهي ماڼۍ غازي امان الله خان مزار پانتون کې د نجونو شپږ پوړیزې لیلې ودانۍ او یو شمېر نورې پروژې په پلان کې دي چې د باچا خان مزار په ګډون د ګڼ شمېر نورو پروژو چارې عملاً پیل کړي دي.
په هغې کې یو د ختیځ کمپلیکس ده چې په ختیځ کمپلیکس کې 8 ساختمانونه دي، 8 انتظارګاوې دي چې په مختلفو شفاخانو او ولسوالیو کې کار ورباندې روان ده. 2 لوی مسجدونه دي، یو عمومي مسجد ده چې د 2300 کسانو دپاره یعنې په یو وخت کې د لمونځ کوونکو دپاره ظرفیت لري، هغه باندې هم کار عملا روان ده. بل یو سالون د فاتحه خانه ده د جلال آباد ښار په سطح باندې، یو جمنازیوم یا ورزشي تالار دی، همدارنګه د 2 آبدې هغه تاریخي آبدې چې یو پکې د شاهي قصر ده او بل هم د امان الله خان مقبره ده، په دوی باندې هم عملا کار روان دی. د شاهي قصر کارونه فقط 2-3 ورځې کېږي چې شروع شوی دی. خوشبختانه نن د دې پروژې د کار د پیل افتتاح کوو. په دې پروژه کې موږ تاسو وینو چې یو اندازه کار شوی دی، مطابقي ټول کارونه چې په دې کې د لانډسکیپ نه نیولی تر خپله د ساختمان د برق او د تشنابونو د اوبو ټول کارونه انشاءالله مکمل کیږي. کوشش کوو چې اگر چې د دې پروژې دپاره 1 کال وخت تعین شوی دی، 1 کال کاري وخت، کاري ورځې، خو زموږ د انجینر صاحبانو هوډ او تکل دا ده چې انشاءالله دا به موږ د میعاد نه مخکې تکمیلوو او بهره بردارۍ ته به سپارو. هغه ډاډ ورکړ چې د باچا خان مزار د جوړېدو چارې به په ټاکلي وخت ترسره شي چې د ساختمان ترڅنګ به برېښنا، تشنابونو او نورې برخې جوړې شي.